راتلونکي د جوړېدو په حال کې د هرات ملي او بین المللي ترمینال. د افغانستان د ودې او بیارغونې په لاره کې زیربنایي پروژې مهم او حیاتي رول لري. هغه پروژې چې نه یوازې د ښارونو بڼه بدلوي بلکې د خلکو لپاره د کارموندنې، سوکالۍ او تلپاتې پرمختګ زمینه برابروي. د هیواد په لویدیځ کې یو له سترو او مهمو ودانیزو طرحو څخه د هرات د ملي او بین المللي ترمینل جوړول دي. دا ترمینل د هرات ښار په سویل او د خواجه عبدالله انصاري نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جوړیږي او په 3 پړاوونو کې به د 3 کلونو په موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر اوسه یې لومړی پړاو د کار له پیل څخه شاوخوا 15 میاشتې وروسته 50 سلنه پرمختګ کړی او د جوړونې چارې په جدیت سره روانې دي. دا پروژه په 100 جریبه ځمکه کې د دولت او خصوصي سکتور لخوا د 20 میلیونو ډالرو څخه په زیاته پانګونې سره پلي کیږي او اوږدمهاله موخې لکه د ترافیکي ګڼه ګوڼې کمول، د ترانسپورتي خدماتو ښه کول، د مسافرو تګ راتګ اسانه کول او د سیمه ییز ترانزیتي مرکز په توګه د هرات د موقف لوړول تعقیبوي. د بشپړېدو وروسته به دا ترمینل د هیواد په یو له عصري او مجهز ترانسپورتي مرکزونو بدل او پراخ امکانات به ولري، لکه د ترمینل اصلي ودانۍ، 10 کیلومتره قیر سوی سړک، ترمیم خانې، د اوروژنې سټیشن، رستورانتونه، تفریحي پارکونه، د فوټبال میدان، جومات، سلګونه سوداګریز دکانونه، 108 د ترانسپورتي شرکتونو نمایندګي او 11 تخصصي اتحادیې. په ډیزاین کې د دودیزې او عصري معماري ترکیب به دې ودانۍ ته یو ځانګړی او تلپاتې ښکلا ورکړي. اوس مهال له 200 څخه زیات کارګران په دې پروژه کې په کار بوخت دي او ډیری یې له مهاجرت څخه وروسته د بیا کارموندنې فرصت موندلی دی چې دا پخپله د هیواد راتلونکي ته د تدریجي امید د راژوندي کېدو نښه ده. نوی ترمینل به د امنیتي لحاظه هم پرمختللي تجهیزاتو سمبال وي ترڅو مسافرین وکولی سي په ډاډ سره له خدماتو څخه ګټه پورته کړي. د دې پروژې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د کابل، کندهار، غزني، زابل، ننګرهار، نیمروز، کندوز، میدان وردګ، بغلان، سمنګان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د لسګونو نورو معیاري ترمینلونو جوړول هم پیل کړي دي. دا پروژې د 2 میلیارده افغانیو په بودیجه پلي کیږي او موخه یې په ملي کچه د ترانسپورت لپاره د منظم او اغیزمنې شبکې رامنځته کول دي. همدارنګه په یو شمېر ولایتونو کې د معیاري پارکینګونو د جوړولو پروژې روانې دي چې د ترانسپورتي خدماتو په ښه کولو او د موټرو د تګ راتګ په دقیق تنظیم کې به اغیزمن رول ولوبوي. د هرات د بین المللي ترمینل جوړول یوازې د ودانۍ له یوې پروژې څخه بهر دي. دا طرحه په افغانستان کې د پراختیا، کار او پانګونې باور سمبول دی. د دې پروژو په بریالیتوب سره پلي کېدو سره هیواد به نه یوازې د ترانسپورت په برخه کې لوی ګامونه پورته کړي بلکې د اقتصادي ځان بسیاینې، د مهاجرت کمولو او د ټولنیزې سوکالۍ کچې لوړولو په لور به حرکت وکړي. دا هغه راتلونکی دی چې د خلکو په همت او هدفمند مدیریت سره په جوړېدو دی. که تاسو هم په هیواد کې د زیربنایي پرمختګونو او بدلونونو څخه خبرتیا غواړئ یا د افغانستان په ابادۍ کې علاقمند یاست، موږ تاسو ته بلنه درکوو چې همدا اوس د وروج څېړنیزې او نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. په ګډه یو ښه افغانستان جوړوو.